درېمه مسله چې زه مختصر بیانوم هغې ته المسح علی الجبیره وایي، په پټۍ باندې مسح کول. پټۍ دې ته ویل کېږي سړی په اندام یو ځای زخمي شي یا یو اندام مات شي، ډاکټر په هغه باندې پټۍ تاو کړي یا د هغې نه هغه نور څیزونه ډاکټر د هغې نه تاو کړي، نو په دې باندې مسح کول په اسلام کې راغلی، دا جایز ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو قافله لېږلې وه د جهاد په نوم باندې، په لاره کې یو ملګری هغه ته جنابت ورسېد او سر یې مات و، سوری و په دې سر کې. نو ملګرو ته یې ویل چې زه تیمم وکړم، نو هغه ویل نه تیمم به نه کوي، اوبه بهیږي. بهرحال هغه ملګرو فتوا ورکړه چې تیمم به نه کوي، نو هغه ملګري اودس وکړو غسل، نو په سر کې ښکته اوبه لاړې، سړی وفات شو. کله چې راغلل مدینې ته نبي صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه چې یا رسول الله زموږ نه ملګری جنابت ورته لاحق شوی او په سر کې زخم و، موږ ورته چې غسل وکړه، هغه غسل وکړه او سړی وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قتلوه، تاسو وجللی ده. انما شفاء العی السؤال، د ړوند دپاره او د ناپوهۍ دپاره تپوس کول دي. نو کوم علما صحابه چې وو هغه هغه فتوا کمزوري ورکړې وه، خطا فتوا یې ورکړې وه، د هغې بوجه هغه سړی مړ شو. دې وجې نه زما وروڼو دا خبره یاد ساتئ، کله کله د یو عالم د غلطې فتوې د وجې نه هلاکت کې خلک پرېوځي، د یو ملا د غلطې فتوې د وجې نه خلک به هلاکت کې پرېوځي، دا به خودکشي بیا حسابېږي چې ته غلطه فتوا باندې بیا عمل وکړي. لکه پخوا د روژه کې ملیانو داسې فتوا ورکوله چې هغه ټیم پورې به سړی روژه نه ماتوي، بیمار سړی څو پورې چې هغه اسمان پېژانده او ځمکه پېژندله، چې اسمان او ځمکه چا پېژندله دا به روژه نه ماتوي. دا د ملیانو فتوا پخوانۍ. یو سړی په روژه کې بېهوشه شو، وبه ولیده، ډاکټر به له دوی یا ګولۍ مولۍ راوړي یا به زنانو ته خوله کې اوبه وراچولې، هغه به نه، ملیانو ویل چې دا اسمان پېژني او ځمکه پېژني، دا سړی به روژه نه ماتوي. دا غلطه فتوا وه او په دې باندې به خلک مړه کېدل. سړی به مړ شي چې اسمان سړی نه پېژني او ځمکه نه پېژني، او ځمکې د اسمان او اسمان د ځمکې وي، دا خو څه مړ دی غریب. نو سړی به د زنګدن په سلګۍ کې و، مولوي صاحب به ویل چې دا به روژه نه ماتوي ځکه دا اسمان پېژني. دا غلطه فتوا چې دې ملیانو ورکوله. نو دا فتوې هم غلطې دي چې کوم خلک د الله رب العالمین طرف نه کوم سهولیات راغلي، قرآن او حدیث کې موږ ته کوم سهولیات دي او زمونږ الله موږ دپاره اساني کړ ده، زمونږ رسول زمونږ دپاره اساني کړ ده، د هغه اسانۍ نه پیدا اخیستل پکار دي. په یخنۍ کې د الله او د رسول له طرف نه ډېرې اسانۍ راغلي، په سفر کې د الله او د رسول له طرف نه ډېرې اسانۍ راغلي. پرون موږ پېښور ته سفر کاوه، پرون نه بله ورځ ګاډي کې یو ملګری زمونږ سره د دې کومبړ مشهور ملګری دی. نو هغه غریب چېرته په دې سفر کې دوه منځونه یو ځای نه و کړي، نو ما ورته دواړه منځونه په چکدره کې یو ځای وکړل. ماسپښین منځ هم وکړو، بیا هم په 1 بجه تقریبا بیا مې مازدیګر منځ ورته وکړه. په لاره بیا هغه ته پوښتنه کول. نو ما دا د الله د نبي طریقه ده. څه ملګري پکې داسې وو زموږ سره په جمع کې ودرېدل، موږ د مازدیګر منځ کوو، تاسو د ماسپښین نیت وکړئ. هغه د جمع نه ووتل، ملیانو علماو د جمع نه ووتل، ځان له هلته 2 رکعاته وکړل، ایسته لاړل. دا جهل بالدین، سړی په خپل دین باندې ځان نه پوهه کوي. قرآن او حدیث تعالی سهولت ورکړی دی، د الله نبی تعالی سهولت ورکړی دی. او ان الدین یسر، اسلام آسان دی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله رب العالمین په دین کې تنګسیا نه دی ایښې. نو چې تنګسیا نه ایښې، الله او رسول تا ته سهولت ویلی دی، نو په دې سهولت باندې عمل کوه. صحابو په پټۍ باندې مسح کړ ده. اکثر روایت د پټۍ کمزوري دي، خو یو روایت 2 پکې صحیح دي. صحابه کرامو په جرابو باندې مسح کړ ده، په جرابو مسح کوه. په موضوع باندې مسح کړ ده، په موضوع باندې مسح کوه. په سفر کې 2 منځونه صحابو یو ځای کړ دي، پیغمبر یو ځای کړ دي، کوه په دې عمل کوه. دا د الله د نبي طریقه ده. دیو نه په سنت طریقه کې خیری او په بدعاتو کې شری، چې خلاف سنت طریقې دي اختیارول مزمد نورانی کې ځای په ځای باندې، دا ځان لوګ د موضوع ده چې تا ویل زه په ټیم باندې منځ کوم، دا وسنی ګاډي په ټیم باندې نه ودرېږي. دیو ته خپل ټیم معلومې ده، د سورلو د ټیم لحاظ نه ساتي، د سورلو د مانځل لحاظ ساتي، په خپل ترتیب باندې رواني، خپل هوټلې، خپل د مزي، خپل د تیل دا چولو خپل ځای دا په خپل ترتیب ودرېږي. ستا من به تباه بربادي بیا. او ته چې کله د سنت طریقه تا ته یاده وه، قرآن او حدیث باندې پوهېدلي، د علماو سره د تعلق و اسلام د مطالعه کو، د قرآن حدیث غم د سره، بیا به دا مسلې تا ته اسانېږي. نو په جبیره باندې پټۍ، دا د عبدالله بن عمر رضی الله عنه نقل موقوفا صحیح نقل بالکل. مرفوع چې څومره روایتونه راغلي هغه موږ وکتل، اکثر روایتونو کې کلام شته.
خدا د عام د اسلام د فهم نه دا معلومیږي په پټۍ باندې مسح کول او بعض روایتونه په پټۍ په مسح کې د صحابو نه صحیح راغلي. بیا د اول سر لاشه د جرابو د مسح یا د پټۍ د مسح بعد شرطونه ویل. نو د جرابو د موضوع چې کله پخپوکې د لپاره شرطونه دي او څلور شرطونه چې هغه شرعي شرطونه دي هغه بیانوم او غیر شرعي شرطونه ما مخکې ویل چې د هغې ته ضرورت نشته. یو شرعي شرط هغه دا دی چې په موضوع باندې یا په جرابو چې مسح کوي نو په اوداسه کې به اغوندي. بیا اودسه چې د جرابې پخپو کې به دې باندې مسح نه کېږي. سحر ته بیا اودسه یې او تا جرابې په 9 بجې پخپو کړې او اودس دې نشته بیا په دې باندې ماسپښین کې مسح نشي کولی. سحر منزله چې تا اودس کې د هغې نه وروسته په اوداسه کې جرابې پخپو کړه یا وروسته په سخت ټایم کې ته په اوداسه کې او په اوداسه کې دې پخپو کړې نو په دې باندې مسح کې بیا اودسه جرابه باندې مسح نه کېږي. دا یو ټکی یاد کا. دویم شرط په دې کې دا دی په جرابو باندې مسح یا د موضوع دواړو شریک شرطونه دي چې دا جرابه به بالمازه نه او دا موضوع به بالمازه نه که دې موضوع پورې ګندګین خطي او بالمازه ګندګین خطي نو په دې جرابه باندې مسح نه کېږي نه په دې موضوع باندې مسح کېږي. د لپاره هغه حدیث دلیل دی چې نبی اسلام په مانځه کې په پیزار باندې ودرېده. جبریل راغی یو رکعت نیمې کړی ورته وفرمایل چې ستا په دغه کې ګندګي ده په پیزار کې. بیا یې پیزار ویسته. صحابو خپل پیزارونه ایستلي وو. نو چې کله ستا موضوع بالمازه و نو په دې مسح نه کېږي او که جرابه بالمازه و په دې باندې مسح نه کېږي. دا د جرابو د موضوع شریک شرطونه دي. او بل شرط په دې کې دا د دریم شرط چې په جنابت کې په دې باندې مسح نه کوي. یو سړی په جنابت کې ده په جرابو مسح کوي یا په جنابت کې ده په موضوع باندې مسح کوي. ځکه په جنابت کې غسل واجب دی او غسل چې سړی کوي جرابه به وباسي او موضوع به لرې کوي. دا دریم شرط چې په دې کې دا یاد کوي. څلورم شرط په دې کې دا د لپاره وخت مقرر دی. د موضوع دپاره 3 ورځې او 3 شپې او د جرابو دپاره 3 ورځې او 3 شپې دا د مسافر دپاره مقرر دي چې کوم مسافر سړی او 3 ورځې او 3 شپې په جرابو مسح کولی شي او چې کوم سړی مسافر نو په موضوع باندې 3 ورځې او 3 شپې پورې مسح کولی شي. موضوع د جرابو یو شان حکم دی. او چې کله سړی مقیم په کلي کې اوسېدو نو یو ورځ یو شپه یومن و لیله یو ورځ یو شپه په جرابو یا په موضوع باندې مسح کولی شي. نو دا شرطونه پکې تقریبا دا 4 شرطونه دا هر یو شرط ثابت ده د قرآن او د حدیث نه الله په توفیق باندې. او د دلایلو ټیم ځکه نشته چې دا خطبه کې دا ټول دلایل د مسلې نه ویل کېږي. موږ هغه سرخیان د مسلو بیانو. دا 4 شرطونه په دې باب کې شرعي شرطونه دي. د دې شرطونو لحاظ به ساتل کېږي. بیا دا مسله د لنډه ویم دا یاد کړه او بیا د پټۍ مسله شرطونه وایو. لنډه دا مسله ده چې جرابه تا کله په خپو کړه دې نه ټیم نه شروع کېږي. کله چې تا په جرابه باندې مسح وکړه د دې نه ټیم شروع کېږي. مثال سحر کې خلک اودس کوي. سحر په 5 بجې باندې اودس کوي. په دې وخت کې ما اودس وکړو جرابه مې په خپو کړه زما ټیم د دې نه شروع کېږي. زه د اشراق 2 رکعاته مونځ کوم او د هغې دپاره دوباره اودس کوم یا اشراق نه کومه د ماسپښین مونځ کومه. ماسپښین چې ما اودس وکړو په موضوع باندې مې لاس راخ کړل او په جرابو مې لاس راخ کړل زما ټیم د دې ټیم نه شروع شو. کله چې ما اودس وکړو د اودس نه پس چې جرابو باندې ما مسح وکړه نو زما ټیم شروع شو. را روان د دې ټیم پورې د مقیم دپاره دا د جرابو د مسح ټیم شي. که دا شپه پکې تېره شي سبا 10 بجې یا سبا ماسپښین هغه ټیم پورې سړی جرابې پخپو کولی شي. شپې په خوب کې هم پخپوي. سحر پاسه په هغې باندې سړی مسح کولی شي خو چې شپې دې ایستلې نه وي. د موضوع دپاره همدغه حکم دی. نو ټیم چې شروع کېږي دا د مسح نه شروع کېږي. د اوداسه نه هم نه شروع کېږي او د پخپو کول نه هم نه شروع کېږي او د اودس ماتې نه هم نه شروع کېږي بلکې دا ټیم د مسح کول نه شروع کېږي. چې کوم ځای نه تا مسح وکړه ستا ټیم دغه ځای نه شروع شو. نو یوما و لیلة للمقیم د مقیم دپاره او 3 ایام و لیالیها دا د مسافر دپاره شو. بله مسله په دې کې دننه دا هم یاده کړه اتفاقی طور سره تا جرابې بدلولې جرابه دې ویستله او ستا اودس بالکل برابر ده په دې باندې ستا اودس نه ماتېږي. دلیل د دې سره علي بن ابي طالب رضی الله عنه اثر ده صحیح اثر ده په دې مصنف کې هم ده په سنن کبرا د بهقي کې هم شته په عام رسالو کې دا لیکلی ده او په دې کتابونو کې په سند باندې لیکلی ده. علي بن ابي طالب پیزار په خپو کړه په پیزار د پاسه مسح کړې وه. جمعه ته راننوت خپل پیزار لري کو په پیزار نه بغیر منځو کو په د خالق په باندې منځو کو
دا اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه په دلیل کې ویل دی په دې مسله کې چې جرابو په استو سره چې اودس دی نه ایمان نستا مسه نه ماتیږي واپس جرابې بیا په خپو کې سړی کولی شي دویم د دې دلیل ویل د عقلي دلیل ویل دا قیاس نه دا عقلي دلیل دی هغه دا دی چې سړی په سر باندې مسه وکړي او دا سر وروسته وخوري سړی نو سړی اودس ماتیږي بالکل نه ماتیږي دا ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې په سر سړی مسه وکړي بیا دا ویښته لانډه کړي یا ویښته وخوري په دې مسه نه ماتیږي اودس هم نه ماتیږي دوباره د سر مسه ته بیا ضرورت هم نشته دی شیخ الاسلام ولا دا دلیل هم ویلی دی چې سړی اودس وکړي د هغې نه پس نوکونه کټ کړي د خپو یا د لاسونو نوکونه کټ کړي نو په دې باندې دوباره اودس نه ماتیږي یا سړی اودس وکړي مخ وینځي او بیا ډاکټر له لاړ شي د مخ سرجري وکړي مثال په طور باندې د هغه اندام سرجري وکړي واپس او څرمن کې سړی کار وکړي دا څرمن ته لرې کړي بله ډاکټر څرمنو ته واغوندي او دا سړی په اوداسه کړي نو عام که بل څه مشکل نه پیدا شو د دې سړي اودس هم نه ماتیږي دا هم د دې دلیل دی دیو نه د عقلي او د نقلي دلایل نه ثابته ده که جرابه ستانه ووته یوه جرابه ووتله دواړه ووتې او اودس دی بالکل برقرار و په دې باندې ستا اودس نه ماتیږي دا د کتاب او د سنتو د صحابو د تعامل نه دا خبره ثابته ده دا خو شرطونه شو د جرابې او د موضوع په منځ کې شرطونه او د بعضې مسلو ته اشاره اوس